بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې دلته دا ځینې خپلوان یا هسې همسایګان نور مسلمانان د سړي جاسوسي کوي، شکایتونه لګوي، سلا بلا و سړي ته بیا حکومت تکلیف رسوي، زحمت ورکوي. آیا دا د اسلام په رڼا کې څنګه دي؟ محترمینو، مسلمان باید د مسلمان خیرخوا وي. مسلمان باید د مسلمان همکاره همدرد وي. مسلمان باید بل مسلمان د تکلیف او د مصیبت او د مشکل څخه بچ کړي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، رواه البخاری. چې کامله مسلمان هغه څوک دی چې د ده د لاس او د ژبې څخه بل مسلمان محفوظ وي. نو پکار دا ده چې د مسلمان ته د مسلمان د لاس او د ژبې څخه تکلیف، اذیت، مشقت ور نه رسېږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی تکفو شرک عن الناس، چې خپل شر د خلکو څخه ونیسه، چاته شر او تکلیف مو ورسوه. نو دا به ډیر سخت د سزا حقدار وي په آخرت کې چې دی خپل قریب خپل مسلمان رور ته اذیت او تکلیف ورسوي، د ده جاسوسي کوي. الله جل جلاله فرمایي ولا تجسسوا، چې تاسې د خپل مسلمان رور یو د بل سره جاسوسي مه کوئ، یو د بل پر عیبونو پسې مه ګرځئ، یو په بل کې خامیانې مه لټوئ. نو کم څوک چې یو قریب یو خپلوان په تکلیف وي، نو دا ډیر غټ ظلم دی. عزتمنو، جاسوسي صرف په هغه وخت کې جایز وي چې د چا څه ضرر رسي، د چا څه نقصان پیښیږي، بیا د هغه ضرر او د نقصان څخه د بچ کېدلو دپاره د هغه جاسوسي کولی سي، لیکن نه چې د هغه څه ضرر هم نه رسیږي، د هغه څه نقصان هم نه پیښیږي، او ته صرف د پیسو په خاطر د هغه داسې عیبونه ښکاره کوې چې په هغه باندې دته اذیت او تکلیف ورسېږي، یا د شک پر بنیاد باندې ته ودته اذیت او تکلیفونه ورسوي. دا به په قیامت کې د آخرت په ورځ ډیر سخت د نقصان او د عذاب سره مخامخ وي. او دا هغه خلک دي چې د یسو پیسو په لالچ کې خپل آخرت د لاسه ورکړي. المسائل المهمه جلد نمبر 8 صفحه نمبر 256 هغه لیکلي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې تاسې غیبت مه کوئ، یو د بل د عیبونو جستجو مه کوئ، یو د بل خامیانې مه لټوئ. کم څوک چې د خپل مسلمان رور خامیانې عیبونه لټوي، الله جل جلاله بیا د هغه خامیانې او عیبونه ښکاره کوي، در دې چې په کور کې به ناست وي رسوا به کړي. نو دا جایز نه ده چې د یو مسلمان خامیانو پسې څوک وګرځي. البته که چیرې د هغه څه ضرر او نقصان رسېدلو احتمال وي او د بل مسلمان د حفاظت په غرض سره په یو خفیه تدبیر سره د هغه تجسس وکول سي، نو بیا ته دې اجازت شته. نو نن سبا خو هسې د شک پر بنیاد باندې د هغه نیول شروع دي، د هغه د تکلیفونه او اذیتونه ورسوي. نو دا خپلوان یا دا قریبان یا دا مسلمانان به څنګه پر خیر پېښ سي چې یو بېګناه مسلمان ته د ده د وجې څخه تکلیف او ضرر ورسېږي. دا کېدلی نه سي چې نور جوړوي او دی به خاندي، نه دی به هم وژړول سي په دنیا او په آخرت کې. الله دې مسلمانانو ته هدایت وکړي. الله دې د مسلمانانو په خپل اپس کې محبت او مینه پیدا کړي. الله دې دغه ګټیا رزیل کارو څخه مسلمانان وساتي. والسلام.